سلام دوستانو، یو ځل بیا خیر راغلی. د دې سیزن زموږ د اخري صنف ده. دې صنف سره به تاسو کولی شئ چې د مایکروسافټ ورډ په برخه کې کافي لاسرسی ولرئ، تر څو پورې زموږ یو بل سیزن چې هغه د اډوانس کورس په تر عنوان لاندې یعنې هغه ډېر پیشرفته کورس ده. تر دې هم زیات محتویات پکې دي، یعنې ډېر عمیق موږ بعضې محتویاتو باندې بحث کړی چې د دې تکمیل څخه وروسته په هغې باندې انشاءالله العزیز که ژوندون باقي وو په هغې باندې به هم کار کوو. نو د دې درس کې موږ راځو تیر په څیر لکه موږ چې په آپشن باندې کار وکړو، دا ځل هم موږ په آپشن باندې کار کوو، خو دا ځل په آپشنز کې موږ د اډوانس کې چې کوم کمانډونه موږ سره موجود دي په هغې باندې کافي بحث کوو، سره چې کوم کمانډونه موږ لپاره په کومه برخه کې په کار راځي او کوم کمانډونه موږ زیات وخت کې نه استفاده کوو. نو دوستانو دلته چې کله موږ تاسو وینئ د هر یوه کمانډونو چې کوم ګروپونه دي د ګروپ په سر کې دلته عمومي د ایډیټینګ آپشن دلته موږ کوو ټایپینګ ریپلیس سلیکټ ټیکسټ دلته بعضې موضوعات دي تاسو وینئ دلته په منظم شکل باندې دلته موږ تغییرات راوستلی شو پکې. فرض مثال معمولا موږ دلته چې هایپرلینک تعقیبوو تاسو ګورئ دلته یوز کنټرول پلس یعنې د کنټرول تکمه جمع د کلیک تکمه چې تاسو کېکاږئ نو تاسو هغه لینک چې کوم موجود دی هغه یا هغه کم دغه چې موجود ده موږ سره څه ورته وایي صفحې په سر باندې که موږ چې هایپرلینک کې کار وکړو هغه چې موجود دي د هغې په ذریعې موږ څه کولی شو تعقیبوو وځو هغه اصلي مطلب ته ځو. داسې تاسې راځئ په دې ټولو کې تاسې خپل معلومات تقریبا ګورئ چې کوم ځای کې څه تغییرات تاسې غواړئ راولئ پکې راوستلی شئ پکې، چون دا ډېره عمومي بعضې تخنیکي بعضې زیات عمیق نه ورځو وربره فقط د تاسو د آګاهۍ په خاطر باندې دلته موږ یو سر ورته وهلی ده. بل راکوزېږو دلته د پیسټ او کاپي پیسټ او کټ او دې برخه کې دي چې دلته ګوره دلته موږ چې ګوره پیسټینګ ویتن د سیم ډاکومنټ که چېرته موږ په عین ډاکومنټ کې کله پیسټینګ کوو نو موږ سره د مکمل سورس فارمټینګ که فکر مو کړی په یاد مو شي موږ په ابتدایي کورس کې د دې فارمټینګ او د سورس فارمټ د په برخه کې موږ کافي بحث کړی ده. نو هغه شکل باندې موږ ته چې کېږي پیسټ عملیه ترسره کېږي. دلته بیا موږ انتخابولی شو چې کوم هغه دی کې مرج ټکسټ فارمټ دې راواخلي، یعنې دواړو نه د فارمټ چې په دواړو ټکسټونو کې چې کوم ځای کې موږ پیسټو د هغه فارمټ جمع چې کوم چې د موږ راخیستي د هغه فارمټ جوړ کړي او که ټکسټ اونلي هر یو چې راغلي سره. نو دا هغه سیټینګونه چې مخکې له مخکې تنظیم شوي دلته پکې. دلته فرض مثال راځو د پن ده چې پن موږ تر اوسه پورې کور کړی نه، مشکل نشته پکې، دلته هم که تاسو ضرورت درلوده دا هم تاسې کارولی شئ په باندې. د ایمیج کوالټي او سایز یې ښودلی موږ چې کله موږ کوم ایمیج یا عکس کله موږ کوالټي را انتخابو دلته پکې په ورډ فایل کې موږ په ځای کړو د هغې کوالټي یا د هغې کیفیت د څنګه وي سره موږ دلته ورته ګورو انتخابو یعنې موږ چې په ډېر لوړ کیفیت دي وي او یا هم 220 پی پی آی یعنې پوینټ پر سکویر انچ یعنې په یوه انچ مربع کې څومره نقطې باید جای په جای وي. اوس انچ مربع ساحه کې 220 نقطې باید وي دغه عکس چې موږ ته وښودل شي په باندې. فرض مثال چارټ لرو موږ دلته د چارټ په برخه کې موږ پروپریټي فلوز چارټ د هغې ډیټا پوینټس دا په دې کې د چارټونو تر اوسه موږ کار کړی د هغه آینده کې انشاءالله موږ تر پوښښ لاندې نیسو. نو دلته موږ زیاتره معلومات خپل تنظیمولی شو. شو ډاکومنټ کانټنټس د ډاکومنټ هغه معلومات موږ ته راوښیه. زیات وخت چې موږ اکثره وخت چې موږ مشکل خپل پیدا کوو په دې برخه کې موږ مشکل لرو دغه ساحه کې دغه ساحه باندې تاسو ته زه رڼا اچوم دلته باندې چې مشکل مو دلته حل شي په باندې راکوزېږو دلته فرض مثال د فونټ دغه ده سبسټیټیوشنز دي دغه ډاکومنټ چې کوم موږ دلته لرو دا چې موږ هر دفعه نوی صفحه راخلاصو فرض مثال هغه د کوم طرف ته وي رایټ ټو لیفټ دي یعنې که موږ د پښتو ته د تنظیم یو که انګلیسي د تنظیم په هغې برخه کې فرض مثال د ډسپلې په برخه کې فرض مثال شو د نمبر آف ریسنټ ډاکومنټ ریسنټ ډاکومنټ دلته تاسو ته موږ دا برخه هم درته ښیم چې په کوم ځای کې ده، یعنې چې کله هم موږ دلته دغه صفحه د ورډ خلاصو دغه ته موږ څه وایو ریسنټ ډاکومنټ دلته فرض مثال چې اوپن ورته اخلو موږ دلته ګورو دغه ډاکومنټ د ریسنټس دلته موږ سره دلته موجود دي. نو دغه ته ریسنټس ویل تقریبا تر 500 پورې موږ ته څه کوي دا ډاکومنټس دلته موږ ته ښیي 50 دانو چې کم شته بیا موږ ته لمنځ دا موږ معمولا صفر ساتم ځان سره صفر کوم دلته چېرته دې ایښي دي ونه ښي. داسې راځه شو د نمبر آف انپینټ یعنې کله چې موږ هلته د بعضې ډاکومنټ چې هلته موږ پینټ کوو یعنې کلیک ورباندې کوو چې هغه دایمي مال ته موږ سره پاتې وي سره دا هغه سیټینګونه دي دوستانو چې موږ ته جریان دي دغه کې په د پرنټ په برخه کې ده. فرض مثال دلته چې پرنټ کې موږ ته دا سیستم اتوماتیک شکل باندې رقم ته پرنټ کوي چې په دې باندې هم موږ د وخت په راتګ سره عمیق بحث په باندې کوو. تاسو کار په وکړئ
مشکل مو حل کړئ. که چېرته ستونزه پاتې وي یو کمانډ موږ سره شریک کړئ، موږ تاسو ته په تشریحي ډول باندې تاسو شریکو. فرض مثال د سیف د فرض مثال په سیف وخت کې چې موږ څنګه ډاکومنټ سیف کوو یا څنګه کوو جنرال معلومات دي. نو دا هغه کافي معلومات دلته موږ لرو په دې ځای کې موږ کافي دي. د ورډ مایکروسافټ ورډ په کوم سیټینګونه چې کوم ضرور دی هغه ټول موږ دلته کولی شو. نو دلته اوس زموږ لپاره چې ما ته مخکې ذکر وکړو په دغه برخه کې موږ زیات اکثره وخت موږ دلته مراجعه کوو دې نقطې ته. ولې مراجعه کوو؟ دا ګوره نمرال چې کوم موږ ته ښیي دا په عربیک باندې ښیي. عربیک په دې باندې ګوره ته موږ عربیک لرو، هندي لرو، کارټکس لرو، سیسټم لرو. عربیک معمولا په انګلیسي باندې موږ ته هغه نمرې چې کومې دي یعنې لمبرونه چې دوه درې چې دي هغه موږ ته په عربي باندې ښیي. دلته هندي دی، هندي بیا موږ ته دا په لکه د پښتو یو دوه درې باندې کانټکس یعنې په هغه حالت کې خط ته په کتو سره څنګه کېږي چې خط که انګلیسي وي دا حروف ورته انګلیسي لیکل کېږي، که خط پښتو وي دا پښتو ورسره لیکل کېږي. او سیستم کم چې د مایکروسافټ وینډوز په سیستم کې مخکې له مخکې نه تنظیم شوي وي هغه دلته اتومات راځي. دلته اوس راځم دا وکړئ کوم په دې حالت باندې دا ته ثابته کوم. اوس په کیبورډ په انګلیسي ژبه باندې ده 3 موږ ولیکل. څومره چې دا موږ لیکو ګوره 2 3 ستونزه د موږ ورسره حل ده 3 راځي. اوس که چېرته موږ دا موږ پښتو ته تبدیل شم 3 ګوره 1 2 3 دا موږ ولیکل دا په پښتو باندې ولیکل. خو په دې باندې هم د موږ ستونزه دلته فعلا نه حلېږي. موږ اساسي خبره بل شی ده. اوس ګوره زموږ لیکنه په پښتو کې ګوره پیج نمبر دلته موږ لرو. پیج نمبر چېرته په انګلیسي باندې لیکل شوی دی. سل ګوره زه په یو باندې لیکم ګوره یو اتومات دلته بیا ماته څنګه کوي اتومات نه اخلي. اوس دلته که زه راکوشم فرض مثال بله صفحه دلته ایجاد کوم یعنې په اتوماتیک شکل باندې دا نه اضافه کوي. زه مجبور یم که د دې د تنظیمولو په خاطر باندې دا به راشو موږ دلته پیج نمبر به زه ایډیټ کړم اتوماتیک شکل باندې ګوره 2 شول. دلته اوس راځو چې دا موږ ته په پښتو باندې وښیي. د دې د سیټینګ په خاطر باندې موږ راځو پروفینګ ته او بخښئ آپشن ته. آپشن کې موږ اډوانس په اډوانس کې چې ورکړي چې نورو باندې تاسو خپله کار وکوئ ګوتې پې باندې ووایئ که مشکل ستونزه پکې وه. اکثر وخت زموږ دوستان د حالت څه کې شکایت کوي دلته پکې راغلي دلته ورته چې هندي چې کله موږ انتخاب کړو ګورې دا اتومات په یو باندې بدل شو. اتومات دا په هندي یا په پښتو دوه باندې بدل شو سره. نو دلته چې اوس ته په انګلیسي باندې هم موجود موقعیت ولري دلته چې موږ اوس خط مو په انګلیسي هم وي انګلیسي ته تبدیلي ګوره احمد لیکم په انګلیسي باندې لاندې که دقیقې مې 2 3 لیکم ګوره خط مې انګلیسي ته خو نمرې چې کومې لیکو موږ هغه په اتومات په عربي یا په پښتو شکل باندې اخلي. نو دوستانو دا و د اډوانس د آپشن په برخه کې د اډوانس مینو لنډ معلومات. نو خدای دې وکړي چې موږ سره د دې کورس تر اوسه پورې تاسو ټولې ویډیوګانې تعقیب کړي وي او زموږ له دې محتوا څخه تاسو پوره ګټه پورته کړې. بیا هم که کومه ستونزه وي تاسو موږ ته خپل ستونزې په کمنټ کې رالیږلی شئ. نو هیله ده چې موږ سره پاتې شئ تر څو موږ په مشترک ډول باندې وشو کولی چې یو هدف ته ورسېږو. د اوس لپاره ښه وخت ښې چارې. د خدای په امان.